د نن ورځې تازه او مهم خبر مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني عربستان ته تللی دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې ګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي تازه مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. پام وکړئ د نن مهم خبر ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې له څه باندې 2.5 کلونو وروسته په ظاهره لومړي بهرني سفر د سعودي عربستان مکې ښار ته تللی دی. په ژواک خبري اژانس د ښاغلي غني د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکړی چې د هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې ښاغلي غني په کې له احرام سره د عمرې د ادا کولو لپاره په حال کې معلومیږي او شاوخوا یې د سعودي امنیتي ساتونکي دي. خپله محمد اشرف غني او متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان دولتونو تر اوسه په دې اړه رسماً څه نه دي ویلي. محمد اشرف غني د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه هغه مهال له کابله ووت چې طالبان د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازه ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عربي امارات ته تللی دی. دوستانو دا و د نورې چمتو خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.